بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې د دونه چې موږ عملاً په یوه پروژه باندې کار وکړو، زه اړینه بولم چې دلته بعضې تعریفات او اصطلاحات دي په مدیریت د پروژه کې چې په هغو باندې ځان پوه کړو، ځکه په راتلونکي درسونو کې بیا موږ د مشکل سره مواجه کېږو که چېرته په دغو اصطلاحاتو باندې پوه نه شو. اولین تعریف د موږ چې دی هغه د پروژې د مدیریت تعریف دی. د پوهې، مهارتونو، وسایلو او تخنیکونو کارول دي چې له مخې د پروژې اهداف لاسته راځي. دویم تعریف د موږ د خپله د پروژې تعریف دی. پروژه هغه لنډمهاله هڅه ده چې په پایله کې یو ځانګړی محصول، خدمت یا نتیجه لاسته راځي. موږ دلته وویلی چې پروژه هغه لنډمهاله هڅه ده. ولې لنډمهاله هڅه ده؟ لنډمهاله هڅه په دې ده چې هره پروژه یو تاریخ د شروع لري او یو تاریخ د ختم لري، او دا کوم فعالیتونه چې دغه د پروژې لپاره سرته رسي په همدغه انترول د پروژې د شروع او پروژې د ختم کې سرته رسي. کله چې پروژې تاریخ ختم شو نو د فعالیتونه هم ختمیږي، نو بناً ویل کېږي چې دغه پروژه لنډمهاله هڅه ده. پس له دې د موږ د یوې پروژې مشخصات مطالعه کوو. یوه پروژه باید هدفمنده وي، یعنې بې هدفه هیڅکله نشو کولی چې موږ ووایو چې د یوه پروژه سرته رسوو اما هدف د پروژې معلوم نه وي. هدف د پروژې باید سل په سلو کې معلوم وي چې د څه دپاره موږ غواړو د پروژه په دو ځای کې تطبیق کړو. د دویم خصوصیات نه یې ځانګړتیا ده، یعنې هره پروژه خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري. په دې ته په انګلیش کې یونیک ویل کېږي. یعنې په نړۍ کې تر اوسه دوې داسې پروژې هیڅکله موجودې نه دي چې کاملا همسانه وي، که څه هم په احجامو کې سره مساوي وي، په قیمت کې سره مساوي وي، په یوه ځای کې سره جوړې شوي وي، اما بیا هم چې ورته ګورو هغه کسان چې استفاده کوي هغه حتی مختلف دي. نو بناً هره پروژه خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري. لنډمهاله ده، لکه څنګه چې په مخکیني سلاید کې موږ دا خبره وکړله چې پروژه یوه تاریخ د شروع لري، یو تاریخ د ختم لري. په دغه مابین د تاریخ د شروع او تاریخ د ختم کې دغه فعالیتونه صورت نیسي. که چیرې د تاریخ ختم شي نو فعالیتونه هم ختمیږي. بل عدم د قطعیت دی. عدم د قطعیت په دې معنی تر اوسه پورې په نړۍ کې داسې پروژه سرته نه رسېدلې چې په معین وخت او په معینه بودیجه تکمیل شوي وي. کیدای شي 10 ورځې مخکې یا 10 ورځې وروسته دغه تاریخ چې ورته ټاکل شوې ده ختمه شي، او کیدای شي چې په 2000 یا 3000 یا اضافته د هغو نه قیمته تمامه شوې وي یا د هغو نه ارزانه تمامه شوې وي. نو بناً عدم د قطعیت دا معنی چې قاطع نه ده چې حتما په مغو بودیجه او په مغو وخت و زمان سره به هغه ختمیږي. خصوصیت دا ده چې محدودیت لري، یعنې یوه پروژه محدوده ده. داسې نه ده چې یوه پروژه موږ وکولی شو د هغو مقدار یا زیات کړو یا یې کم کړو. د مثال په توګه باندې که موږ چېرته یو 10 صنفي مکتب ولرو، موږ نشو کولی چې دا 10 صنفي مکتب 15 صنفي مکتب کې جوړ کړو، یا فرضاً 10 صنفي مکتب ولرو هغه راوړو 15 صنفي یې کړو. نو بناً حدود تعیین دي او په خپلو حدودو کې باید هغه پروژه سرته ورسي. او بل شکل د سیستماتیک لري، یعنې که په پروژه کې یو بخش د پروژې د ناکامۍ سره مخ شي، په حقیقت کې ټوله پروژه د ناکامۍ سره مخ ده. دا و د موږ نننی درس. په راتلونکي درس کې به بعضې نور اصطلاحات دي چې په هغو باندې هم خیر سره بیا به کار وکړو.